له هغه وروسته چې د لوړ زده کړو وزارت په 11 ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ د پراختیا د مخنیوي په موخه د 2 اونیو لپاره د دولتي پوهنتونونو د رخصتۍ د غځېده اعلان وکړ، محصلین شکایت کوي چې حکومت له پوهنتونونو سره دوه ګونی چلند کوي. دوی وایي ټول هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده پرانیستي دي، خو یوازې پوهنتونونه رخصت دي. د دوی په خبره نور د پوهنتونونو یوه ورځ هم رخصتول له هیواد سره ستره جفا ده. نو اوس موږ که وګورو بازار هر شی خلاص دي، حتی هوټلونه خلاص دي چې په هغو کې ګڼه ګوڼه زیاته وي او په هغو کې هغه د خوړلو شی چې خوړل کېږي هغه تر هغو نه زیات بل شي کې نه انتقال کېږي، هغه خلاص دي. خو زموږ پوهنتونونه چې دي هغه اوس تړلي دي او دې کې موږ نظر داریم دولت موږ سره ډېره ناغېړي کوي. محصلین داد نگه حق هم دارن چون واقعا درساشون به توقف افتاده و نمیتونه که درسشون به شکل حضوری ادامه بده. همچنان از سیستم آنلاین که پیشنهاد کرده سیستم آنلاین کلی به دسترسی کلی قرار نداره. محصلین له حکومت غواړي چې نور د په یوه او بله پلمه پوهنتونونه نه تړي، ژر تر ژره د پوهنتونونه پرانیزي څو محصلین بیرته پوهنتونونو ته راستانه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو د دولت د لوړپوړو چارواکو او خاصتا د تحصیلات عالیه او صدمې وزارت نه موږ هیله دغه دی چې پوهنتون زر ته زره شروع شي، په ټولو ولایتونو کې شروع شي او ځکه چې موږ وخت بیخي ځای شو تقریبا 2-3 سمستره موږ تېر وي، 2.5 میاشتې هغه ډېر په کمه فیصدۍ موږ ووي. نو په دغه حالاتو کې موږ نشو کولی چې درس ووایو دومره کم ونکړي. نو موږ د دولت نه خواهش هم دغه دی چې موږ دپاره پوهنتون زر ته زره شروع. خو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې پوهنتونونه یې د کرونا ناروغۍ د پراختیا د مخنیوي په موخه رخصت کړي دي. یا د وزارت وایي په کومو ولایتونو کې چې د کرونا ناروغي کمه ده هلته به د زمري میاشتې په 14مه نیټه پوهنتونونه پیل شي او په کومو ولایتونو کې چې د کرونا ناروغي زیاته ده هلته به تر امر ثانی پورې پوهنتونونه رخصت وي. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه افغانستان در ولایتی که سیر صعودی ویروس کرونا کمتر از 35% باشد دروازه نهادهای تحصیلات عالی به تاریخ 16 ماه اسد باز بشود و در آن در ولایاتی که سیر صعودی ویروس کرونا بیشتر از 35% باشد آنها تا امر ثانی وزارت صحت عامه افغانستان به حالت قرنطین به سر خواهند برد و درس‌های غیر حضوریشان ادامه پیدا می‌کند. اما پوهنتون‌های خصوصی که واکسن کرونا را تطبیق کرده باشند از تاریخ 4 ماه اسد درس‌های حضوریشان در 11 ولایت افغانستان شروع گردید. د ډول ده چې 2 میاشتې وړاندې د روغتیا وزارت د پریکړې په اساس د کرونا ناروغۍ د 3مې څپې د پراختیا د مخنیوي په موخه ټول پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه رخصت شول.